ته خلکو ته بیان کړي یو دا نصیحت دی. بل دلته اکثر ځوانان ناست دي دا چې موږ سره دا کوم وخت دی که نه دا بیا نه راځي ګورې دا صرف یو پیل ورب الکعبه دومره به پسې خفه شي چې د هغې تپوس مه کوو ته به څومره خفه کېږي. اوس موږ الله سبحانه وتعالی روغ صحت راکړی دی وخت موږ سره شته کوشش کولی شو محنت کولی شو دا هر څه بیا نه راځي. اوس ځکه مشهور حدیث ته تاسو ته به یاد وي زه به تاسو ته څه بیانوم یغتنم خمسا قبل خمس او په هغې کې دي وشبابک قبل حرامک دا ځواني چې تاسو نه ګورئ ګډوله نه شي. په دې ځوانۍ کې علم وکړئ په دې ځوانۍ کې کوشش وکړئ چې د دین خدمت وکړئ. صحیح ده ته چې عمر دې زیات شي هم علم کولی شي هم د دین خدمت کولی شي خو دومره نه شي کولی څومره چې ته په دې ځوانۍ کې کولی شي. او د اصحاب کهف واقعه هغه تاسو ته معلومه ده الله ویلي وي د ځوانانو آمنو بربهم دوی ایمان راوړه په خپل رب باندې. نو د ځوانانو په ایمان کې او د بوډاګانو په ایمان کې فرق دی ځکه چې ځوانان ډېر څه کولی شي هغوی ته وخت پاتې دی هغوی سره طاقت دی د هغوی سره زور دی نو د خپله ځواني د الله د دین دپاره خاورې کوي. دغه حدیث چې دی سبعة یظلهم الله فی ظله مشهور حدیث دی د دې ډېر الفاظ دي روایاتو کې جدا جدا الفاظ راغلي دي. یو روایت کې دا لفظ دی او دا زما انتهایی خوښ دی په دې زړه څه اثر کوي وشاب افنى حیاته وشبابه في سبيل الله یا في دين الله. افنى حیاته یا وشبابه یعنی چې ته د خپله ځواني د خاورې کې د الله د دین دپاره د خپله ځواني قربان کړه د الله د دین دپاره او په ځوانۍ کې چې دینداري څومره خوند کوي دومره به بل عمر کې خوند نه کوي رب الکعبه او تاسو به انشاءالله امید دی چې دا خوند به تاسو څه کوئ. ولې ځکه چې یو هغه سړی دینداري کوي چې د ده سره د الله د نافرمانۍ طاقت نشته. لکه یو سړی دی بوډا دی شهوت یې ختم دی دی نه ګوري نه د جنکو طرف ته نه دی په انټرنیټ کې غلط څه ګوري نه په ټیک ټاک کې څه ګوري نه فیسبوک کې څه ګوري ځکه چې د هغه شهوت نشته. خو چې یو ځوان په سره ځوانېږي او د ده شهوت ښه طاقت کې او دی د هغې باوجود علامه اینی الله زما اوري اني اخاف الله دې کې یو ناشنا خوند پروت دی او دا خوند هغه کسانو ته معلوم دی چا چې دا خبره عملي کړې ده که نه زما دا خبره غلطه ده داسې که نه نو د ځواني د الله د دین دپاره وقف کړئ بیا دا وخت په تاسو باندې نه راځي او نه په موږ باندې راځي. دلته الحمدلله بعض ملګري شته هرسناک چې ما سره شیخ ابو مجاهد صاحب د هغوی تعارف وکړو چې هغوی ګروپونه جوړ کړي دي د واټساپ او هرس کوي چې د ملګرو ته په څه طریقه د علم ورسوي په څه طریقه یو فایده ورسوي. تاسو د دې قسمو ګروپونو نه د دې قسمو بیاناتو نه فایده واخلئ. کوشش کوئ چې نورو خلکو ته نصیحت یعنې دلته جز کوم کسان ناست دي که موږ یو ملګری بل پیدا کړو څومره زیات شو که هغه ملګری بل را پیدا کړي هغه بل را پیدا کړي یعنې نه ختمېدونکې سلسله دې ته وایي صدقه جاریه دا به د همیشه دپاره به تا پسې نور ملګري راوله نور کوشش کوه او ته یو ښه قدوه یو نمونه جوړه شه. داسې نه چې سبا له تا ته خلک ګوري او وایي چې ده کې دا مسله ده نو دی ماته څه نصیحت به کوي دا نصیحت به ستا بیا هغه شان اثر نه کوي. دغه شان د دې وخت اهتمام وکړئ دا وخت نه دی د دې ډېر قدر وکړئ. یو منټ یو سیکنډ د زما ستا په ژوند کې ډېر قیمتي دی او دا تاسو ته معلومه ده ځکه زه ډېرو خبرو تکرار نه کوم چې الله رب العزت په قرآن کې ولې ځای په ځای په زمانه باندې او په وخت باندې قسم کړي. وجه دا ده چې رب العالمین موږ ته د دې زمانې او د دې وخت هغه قدر رایادوي چې دا تاسو سره قیمتي څه دي چې دې باندې د عمل وکړو ته مخکې کامیاب. ښه هغه آیت تاسو ته معلوم دی ټولو ته یاد دی چې کله جهنمیان په جهنم کې والعیاذ بالله چغې وایي چې الله موږ د جهنم نه واپس کړو دنیا ته هم به نیک عمله اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. الله وایي ما تاسو له دومره عمر نه و درکړی که چېرته چا پکې نصیحت قبلولی نو قبول کړی به یې. دې ځینې علما او مفسرین دا فایده راوباسي چې دې جهنمیانو هغه زمانه هغه وخت هغه ضایع کړی د هغې قدر یې نه و کړی. الله ورته وایي ما خو زه وخت درکړی تاسو خو تاسو یې بېقدري کړې ده د دې وخت بېقدري مه کوئ. فیسبوک ته سړی کښېني 2-3 ګنټې ورته دغه شان ناست وي ورب الکعبه دا ګوره لوی تاوان دی چې 2-3 ګنټې ته مسلسل په فیسبوک تېرې کړې او تا ته احساس نشته.
اوس ما او محترم شیخ ابو سراج صاحب موږ اوس تاسو روټۍ خوړه خبره کېده چې زه د نن نه 15 کاله مخکې افغات راغلم 15 کاله مخکې یعنې دا خوله مې راساندې 15 کاله په دې لږ وخت کې تېر شو زما او ستا د ژوند نه 15 کاله کم شوي دي 15 کاله موږ سفر کړی دی د الله طرف ته ملاقات ته یعنې 15 کاله زموږ سفر لړ شوی دی موږ الله ته نږدې شوي یو ملاقات په باب کې هغه ته مخامخ دي 15 کاله کې ما ورته څه کړي دي د اسلام لپاره ما ورته څه کړي اوس ډېر ملګرو سره زه میلاو شوم ما ذهن کې مې راغلو چې دا ملګري او زه دوی سره یو پل مخکې میلاو شوی وم سوال دا دی چې تا څه کړي دي او ما څه کړي دي 15 کاله ته به صرف دا وایي چې 15 کاله کې دا ماته مه رایادوه چې ما به که واده وکړو بچي وشو مزدوري مې وکړه دا دنیوي مسایل دي چېرته کې د دین دپاره یې څه کړي دي د ثواب د ګټلو دپاره دې څه کړي نو دا خپل وخت دا قیمتي کړي اخرنۍ خبره هغه دا ده چې لږ ساعت مخکې ما تاسو ته په اوله کې وویل چې نصیحت لازم نه دې لپاره به کېږي چې تاسو کې کوتاهي ده دې لپاره کېږي تاسو ښه مضبوط شي د دې مونځ او دس اهتمام د څومره چې کوئ د دې نه زیات کوئ د مونځ او دس اهتمام د څومره چې کوئ د دې نه زیات کوئ تاسو به پېژنئ دکتور فضل الهي حفظه الله دا پروفیسر او علامه دی په جامع امام کې څه وخت کې پروفیسر پاتې شو بیا مسجد نبوي کې مې درسونه کول اوس پاکستان کې دی د علامه احسان الهي ظهیر رحمه الله رور دی د هغه شیخ سره زما یو ځای کې ملاقات وشو درس یې کوم ما هغه ته ویل شیخ صاحب ما ته یو څو نصیحتونه هغه ما ته یو څو نصیحتونه وکړل یو ډېر ناشنا و ما ته یې وی دا غټه خبره نه ده چې اقامت کېږي او ته په جومات کې زه تعجب کې شوم ځکه چې اقامت په وخت کې چې څوک په جومات کې دا خو ډېر دینداره سړی دی نو ما شیخ صاحب څنګه وایي چې اذان ویلې کېږي او ته په جومات کې چې مؤذن اذان شروع کړي او ته په جومات کې ناست دا هغه ماته نصیحت کړی ډېر ناشنا او عمل پې ګران دی دا زه ویم دی چې عمل پې ګران دی الا هغه سړی چې الله پرې رحم وکړي او الله ورته اسان وکړي اولو څو ورځو کې سړي ته ګران وي بیا ورته اسان شي چې ته د جومات اول صف تا پېژنې او ته دا صف پېژنې چې د جومات دا صف تا پېژنې او ته دا صف پېژنې لازم نه چې ته به امام یې ته به د منځه اهتمام کوې قیامت پر ورځ الله ما نه دا تپوس نه کوي چې ته امام وې تا ولې پابندي نه کوله ما نه به دا تپوس کوي چې ته مسلمان وې تا ولې پابندي نه کوله دا نه د امام خبره ده نه د قاري خبره ده نه د عالم نه د شیخ نه د مفتي خبره دا خبره د ایمان ده هر هغه سړی چې د ایمان دعوه کوي دی به د منځه اهتمام کوي نو د دې مونځ او دس ډېر اهتمام کوي په دې کې الله ډېر برکت اچوي زما خپله تجربه دا ده کوم ملګري چې زه پېژنم او کوم علما چې الله ورله ډېر توفیق ورکړی دی او مخکې تللي دي هغوی او د هغوی ډېر کارونه ما نوټ کړي دي یو پکې ما دا نوټ کړی چې دغه خلک د منځه ډېر اهتمام کوي او خصوصا بیا درته وایم خصوصا او بیا خصوصا د شپې تهجد اگر که 2 رکعاته کړي که نور نشي کولی 2 رکعاته او بیا الله ته به یې کې جهره او الله ته مینه توزاري او یا الله ثبت قلبي على دينك او یا الله حق راته وکړه او یا الله علم نافع را نصیب کړه یا الله یا الله چې څه غواړې د تهجد سره په ژوند کې ډېر لوی برکت راځي لوی برکت دغه شان د نفلي روژې د دې ډېر اهتمام کوئ ځکه چې اوس ځواني ده اوس الحمدلله بدن هم برابر دی ګردې هم برابر دی هر څه برابر دی یو وخت به داسې راشي چې دا بدن بیا کمزوری بیا به ارمان کوئ نو دا یو څو نصیحتونه زما د زړه نه وو او امید دی تاسو زړه ته کوز کوئ او په دې مې نه دي کړي چې تاسو به کمزور یې انشاءالله تاسو ټول ښه خلک یې او دا زما په تاسو باندې ګمان دی خو داسې دې لپاره و چې د مجلس کې ناست وو خصوصا ابو مجاهد صاحب دا وی لازم به ملګرو ته یو څو خبرې کوي کرکه دلته دا ملګري ناست دي او دا مناسبه وه چې ما د دې علماو قاریانو په مخ کې خبرې کولې خو دا زما تاسو سره محبت و او زه د الله لپاره تاسو ټولو سره ډېر محبت کوم